د پښتو مشهوره اداکاره نادیه خیال نن سبا د کوم داسې مرض نه د کوم مشکلاتو نه تېرېږي ډېره زیاته پړسېدلې هم ده او ډېر زیات دردونکي حالت سره مخ ده. تفصیلات به یې تاسو سره شریکوم چې دې باندې څه شوي دي او دا د ژوند کومو ستونزو نه تېرېږي. دې سره ډېر زیات اینکرز یا خبریالان د پښتو چې کوم دي هغه هم ورځي، انټرویوز ورسره هم شوي دي او دې په خپلو خبرو کې د خپل ژوند نه ډېره زیاته ناامیده ښکاري او ډېر زیات خفګان یې ښودلی دی. د هغې لویه وجه دا ده چې دا یو قسم داسې ګیله هم کوي چې ګینې دې سره چا امداد یې کړی. خو قدرمنو دوستانو دا خپلو خبرو کې وایي چې زه په ماشوموالي یتیمه پاتې شوم او زموږ د کور یعنې داسې به وګڼو چې د دوی د خرچ خوراک څوک نه وو، نو دا د مجبورۍ نه ویل چې زه دې کار ته راوتې یم. خو کله چې په دې باندې مخکې یو ځل داسې بیمارۍ اټیک کړی و، د هغې نه پس بیا د دې علاجونه هم وشول او خلکو ورسره مرستې هم وکړې، خو بیا دا چې کله ټیک شوله او په خپل حالت شوه نو بیا دې ډرامو فلمونو ته راغله. نو په کار ده چې خلکو ورسره نور هم ډونیشن کړی او د دې ډرامو فلمونو نه دا منع شوې وه. خو دا ده چې د دې خلکو دا فن دوی ورته فن وایي، دا کومه بېهودګي چې ده د دې نه بغیر د دوی هم ګزاره نه کېږي. الله تعالی دې د دوی په حال باندې خپل رحم وکړي او د دې فحاشۍ نه یا دا کومې ډرامې چې نن سبا جوړېږي یقینا چې په کور کې هم څوک نشي کتلی، نو د دې نه دې الله پاک هر مسلمان وساتي.